د هیواد په 22 فارمونو کې 493 کرنیزو تحقیقاتي تجربې ترسره شوې دي چې په نتیجه کې مقاوم او اصلاح شوی تخمونه لاسته راغلي دي. د هیواد 4 ولایتونو کې له 43,000 ټنو څخه ډېر اصلاح شوی تخمونه چې ډېره برخه یې د غنمو تخمونه دي او په همدې مقدار توره او سپینه کیمیاوي سره په دهاکینو ویشل شوې ده. او ساش کال به انشاءالله له دې څخه هم ډېره اندازه د همکار مؤسساتو په مرسته په دهاکینو توزیع شي او د هاکینو باغدارانو ته په زرګونو د کورنۍ بخشو د کارونو او د باغدارۍ په مربوط بستې او وسایل ویشل شوي دي. 1,50,000 څخه ډېرو د هاکینو او مالدارانو ته د کارنې او د مالدارۍ په مربوطاتو کې روزنه ورکول شوې ده. د عصري او د مسلکي د کارنې ترویج په موخه 1,210 د کرنې نمایشي قطعات ایجاد شوي دي. په زرګونو هکتار ځمکه باندې د همکار مؤسساتو په مرسته باغونه او شنې خونې د هاکینو یا بزګرانو باغدارانو ته احداث شوي دي او 1,000 هکتار ځمکه کې د نباتي آفاتونو د کنټرول وقایه شوې ده. همدارنګه په شمالي ولایتونو کې تاسو وګورئ چې هر وخت کې زمونږ په شمال کې د ملاخانو سلسله شروع شي او په دې 20 کالو کې زمونږ دهقانان د ملاخانو د هغه نه متضرر شوي دي. الحمدلله وزارت زراعت په دغه 3 کالو کې داسې مجادله کړې ده چې د ملاخانو کنټرول یې کړی دی او زمونږ دهقانان او بزګران د دې ضرر نه بچ شوي دي. همدارنګه په شمالي ولایتونو کې د ملاخانو د کنټرول په مخه پراخه کمپاین ترسره شوی چې الحمدلله کاملا کامیاب او هغه ضررونه الحمدلله دفع شوي دي. هغه د دهقانانو لپاره چې د کوکنارو له کارکیلې څخه یې لاس اخیسته و په 600 جریبه ځمکه کې د انجي او د زعفرانو د سبزیجاتو د شنې خونې ایجاد او ترویج شوي دي. په هیواد کې د صادراتي توکو لپاره 45,000 نباتي صحي سندونه ویشل شوي دي ترڅو چې د نړیوالو بازارونو ته د ناروغۍ پاک او معیاري محصولات وړاندې شي. زمونږ هدف هم دا دی چې زمونږ محصولات دنیا ته بهرني مارکیټونو ته رسیږي هغه معیاري وي او د امراضو نه پاک وي. الحمدلله وزارت زراعت په دې کې خپل اقدامات کړي دي. د هیواد په 4 ولایتونو کې چې کوم د کرنې وزارت مربوط هغه تراکتورونه چې غیر فعال وو هغه فعال شوي دي او ګټې اخیستلو ته وړاندې شوي دي. ځکه چې موږ راغلو 300 تراکتورونه غیر فعال وو خو الحمدلله د اسلامي امارات د خپل بودیجې نه هغه تراکتورونه مسده فعال کړو او د خپل خلکو په خدمت کې وړاندې کړو. همدارنګه د مالدارۍ په بخش کې د هیواد په 4 ولایتونو کې د شودو غواګانو لوړ تولیداتو په مخه 15,000 غواګانو اصلاح نسل شوی دی. د هیواد په 4 ولایتونو کې 1.5 میلیونه څخه ډېر مختلفو څارویو درملنه ترسره شوې ده. د هیواد په 4 ولایتونو کې
د کرنې وزارت په مرسته د سکتوري کلینیکونو له طریقه 14 میلیونه څخه ډېره څارویو امراض مخنیوي په مخه د حیواني واکسین تطبیق شوی دی. ساکالو زمونږ په اطرافو کې د طبق مریضي مسله ډېره زیاته شوه او الحمدلله زمونږ په خپل وخت باندې زمونږ ټیمونه ساحې ته ورسېدل او مرض یې تشخیص کو د مرض د علاج دپاره یې جدي اقدامات وکول او بیا همکار مؤسسات هم راوغوښتل شول چې د دې مسؤلیت هم و نو موږ په ګډه باندې د دې امراضو د مخنیوي دپاره په ګډه باندې اقدامات وکړو چې هغه د مرض د مخنیوي دپاره الحمدلله هغه مرض په ټول هغه کې ملک کې په ډېر کموال باندې پاتې شو یا مسله ختم شو. د حیواني ناروغیو د تشخیص لپاره په لابراتوارونو کې د حدوداً 22,000 نمونې ازموینې ترسره شوي دي او د چرګانو د روزنې سکتور د ملاتړ د فارمونو د جوړولو لپاره زمینه برابره شوې ده. تاسو وګورئ چې کله اسلامي امارت راغی فتح راغله په افغانستان کې 3,000 فارمونه موجود وو. اوس الحمدلله هغه 15,000 فارمونه مسده اوس موجود دي او په دې کې مستقیمان او غیر مستقیمان 1,50,000 کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده او په هیواد کې د مالدارۍ محصولاتو د تولید معیاري کولو په مخه د هیواد په 4 ولایتونو کې زرګونو مالدارانو ته د لبني محصولاتو د پروسس راټولولو اړوند توکي ویشل شوي دي او د هیواد په 4 ولایتونو کې نوي کلینیکونه ایجاد شوي دي. ایجاد لپاره 2,402 جوازونه ویشل شوي دي. د هیواد په کچه د اړمنو کورنیو لپاره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د چرګانو کوچني فارمونه ایجاد او د شودې او د غواګانو او د وزې ویشل شوي دي. موږ کوشش دا کړی دی چې د مؤسساتو سره هم خبره کړې ده. مؤسساتو باندې مونږ دا چې د زمونږ اوس انکشافي پروژې هغه پیل شي هغه شروع شي نن اضطراري یا ورکول کېدی هغه مسله په دې ته ضرورت نشته. په دې کې الحمدلله زمونږ د وزارت په دې کې مهم کار کړی دی چې ښه نتیجې موږ په لاس لرو. د هیواد په کچه 102 میلیونه ډالره په ارزښت 118 د همکارو مؤسسو په مرسته 145 زراعتي مالداري آبیاري پروژې تطبیق شوي دي. په مرکز او په ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې په مخه د منې او د پسرلي کرنیز نندارتونونه نمایشګۍ په لاره اچول شوي دي. د ګاونډي هیوادونو سره د کرنې او د مالدارۍ په برخه کې د ښه اړیکو رامنځته شوي. په دې برخه کې د ځینې هیوادونو سره تفاهمونه هم لاسلیک شوي دي. همدارنګه د اراضي په برخه کې شاید چې جزئیات به انشاءالله زمونږ د اراضي سرپرست تاسو ته وړاندې کړو خو موږ په دې یو کال کې په دې باندې وتوانېدو چې 1,60,000 جریبه مځکه هم تصفیه شي هم انتقال شي. موږ صنعت وزارت ته انتقال کړې ده. دارنګه مسله د 100,000 جریبې نه موږ مسله د هنوردي یا د ترانسپورت وزارت ته انتقال شوې ده. بلکې موږ دا ووایو چې اکثر وزارتو ته موږ مسله مځکې هم تصفیه کړي دي هم تقریبا مسله انتقال کړي دي. الحمدلله دغه توان په خپل وزارت زراعت کې موجود دی. همدارنګه د اراضي په برخه کې د ځمکو د انتقال سروي د قدرتي سرچینو او د اوبو د مدیریت د حاکینو څخه د اضافي غنمو د خریداري او د کرنې وزارت د عوایدو په برخه کې ډېر لاسته راوړنې لرو چې په نوبت سره به یې زموږ محترم
قدرمن معین صاحبان تاسو ته واضح کړو. او هغه پلانونه چې موږ مقصد د آینده دپاره لرو هم تاسو غواړم چې د تاسو ته یې وضاحت درک. د هېواد په 22 فرمونو کې 550 کرنیزو څېړنو تجربې انشاءالله به تطبیقېږي. پلان ده چې سږ کال به 58,000 مټریک ټنه اصلاح شوی تخمونه دا به تولیدېږي او بیا به دهقانانو ته ورکول کېږي. په هېواد کې 2500 نمایشي کرنیزې ترویجي قطعاتو ایجادول دي. د نباتي امراضو د آفاتو د کنټرول په مخه 4,000 لیتره نباتي دواګانې د خریداري او په مربوطه ساحې کې به تطبیقېږي. په شمالي ولایتونو کې د ملخانو په وړاندې جدي مبارزه کول دا پراخه کمپاین پر مخ وړل دا زموږ پروګرام دی. د هېواد په 4 ولایتونو کې د لازمو حیواني واکسینونو به مقصد تطبیقېږي. د هېواد په کچه د شودې د غواګانو لوړ تولید په مخه 2,000 غواګانو اصلاح نسل به انشاءالله کېږي. پلان دی چې حدوداً 2 میلیارد افغانۍ مخکې کال کې مونږ مقصد 1.5 میلیارد او په آینده کال کې مونږ 2 میلیارده تارګټ دی چې خصوصي سکتور ته ورکړل شي، توزیع شي. همدارنګه د کرنې وزارت ټول داخلي او بهرني پانګوال تشویق کړي دي چې په دې سکتور کې پانګونه وکړي چې تر اوسه پورې 4 شرکتونه خپل پلانونه وزارت ته سپارلي دي چې په دې سره 200 میلیونه ډالر د سرمایه ګذارۍ به انشاءالله ترسره شي او 1,50,000 کسانو ته به مستقیما او غیر مستقیم کار مسد برابر شي. او د امیرالمؤمنین صاحب د هدایت په اساس د کرنیزو فعالیتونو لپاره د ځمکې او د اجارې طرزالعمل ترتیب شوی چې د منظوري وروسته به انشاءالله د سرمایه ګذارۍ لپاره کافي اندازه زمینه برابر شي. او زموږ پیغامونه مقصد خپل وطنوالو ته او هغه مقصد کاروباري خلکو ته او هغه سرمایه ګذارانو ته دا څو پیغامونه دي چې موږ مقصد دوی ته ورکوو. ټول پانګوال څخه چې په بهر کې د کرنې او د مالدارۍ په برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده غواړم چې هېواد ته راستنه شي، په خپل هېواد کې سرمایه ګذاري وکړي چون اوس د هر وخت څخه د سرمایه ګذارۍ لپاره زمینه برابره ده. امنیت دی، الحمدلله مشکلات نشته دی. هر سړی کولی شي چې د خپل سرمایه ګذارۍ د خپل مال په بنیاد باندې دلته مقصد خلکو ته او د خپل ځان ته یو طریقه جوړه کړو. د داخلي تولیداتو څخه د حمایت په مخه د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرم چې داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي. زه دا پیغام تاسو او د رسنۍ په تورو باندې خپل هیوادوالو ته چې زمونږ د خپل تولید نه استفاده وشي. په اخر کې له ټولو د حقینو یا بزګرانو مالدارانو څخه هیله لرم چې د کرنې او د مالدارۍ متخصصینو مشورې واخلي او د هغې تخنیکي مشورې په اساس خپلې چارې په مخ یوسي تر څو چې هیواد له عنعنوي کرنې په عصري کرنه تبدیل شي.